دا چا لیکي د دجال د شر نه بچ کېدو پر صورت کهف پڑھنے کا آغاز کیا ہے. هغه دا دی چې صورت کهف خدای پاک سنیکان خلقو اوه کسانو او بیا یو بادشاه و هغه ډېر لوی ظالم و په زور یې هندوان کول مشرکان کول خو الله په د هغې مدد وکړه. په یو غر کې هغې پناه و هغه شه طاقت یې نه و کمزور و نو 309 کاله ودو ډوډۍ چې یې نه کول او جنگ مړه نه و جنگ د ودو ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. نو سورې کهف کې ډېر ناشنا واقعات دي او الله پاک د دې د ایمان حفاظت کړی دی د یو ظالم جابر بادشاه نه. نو دغه شان دجال هم یو ظالم جابر بادشاه دی. ته صورت کهف وایه خدای پاک پرې ساتي. دا اوس دنیا کې دا دغه دی که نه دا نخرې او ډکټیشن او د کافرانو منصوبې او د یو قوانین هر یو په خپل ملک نافذ کوي او بددستخط یې ورته کړي دي. تاسو چې ګورئ هر ملک دا د هغه حکومت اصل کې حقیقي د یونایټډ نیشن دی. هسې بس چمچې ممچې اوس معمولي ګډوډ او ګزارې والا کار روان دی. صورت کهف که ټول نشئ ویلی د اول 10 آیاتونه ووایي نو الله پاک به هم د هغې د فتنې او د هغه د خلکو نه به بچ کېږي نه خدای به د ایمان او عقیده بچ کوي. دغه زمانه کې مو داسې کلک مؤمنان به چې دا چا تپوس کړی چې نه موضوع دي مارکیټ ته راغلي مصرف یې جایز ده که نه نو موضوع چې د سرمنې وي او داسې شی وي چې هغې باندې اوبه واچوي نو زر لاندې نه وځي لکه پلاستیک شو یا ریکسین شو یا ډېره مضبوطه جیم کپړه شوه او سرمن شوه چې دا ګیټې هم پکې پټې وي دا دوه د اودس والی ګیټې د دې نه اوچته وي نور برز وي او که نه وي نو چې سړی پکې څه مزل هم خوري شي اوبه پرې واچوي که نه اوبه ته اوس دې باندې اوبه واچوي نو لاندې خوځي هسې یو ګوټ اوبه پرې واچوي نو په مخه لاندې او دغه کې زر نه ورځي او دغه وي بغیر دغه تړلې شوي مزي نه بیا پرې مسې کېږي که ګیټې هم پټي او ریکسین وي بیا پرې کېږي. دا چا لیکلي د کور د تعمیر دپاره بینک 2 لکه قرضه ته زه اخلم او په دې باندې 25 روپے 4 سال میں اضافہ مجھ سے لیں گے کیا چې اضافه پہلے نو سود دی کل قرض جر نفعا فهو ربا. حدیث چې هر قرض د حکومت قرض وي او که د چا نه قرض والی او که 1 روپۍ ورکړي او که 25% ورکړي او که 5% او که 3% د خلکو دا خیال دی چې 2% نو دا به حلالي او چې 12% نو بیا دا لږ ډېر خطرناک سود دی. نه سود یو علیلم حرام دی. سود ورکول دغه دی مجرم دی او لعنت پرې ویلې شوې ده او سود ورکوونکي باندې لعنت دی. دا د کافرانو نظام دی. حرم الربا آیات کې ربا حرام ده که 1% او که 25% او 4 سال کې او که 1 سال کې وي پوهېږئ په خبره نو سودي قرضې ته مه خوشحالېږئ. چې سړي سره 50 روپۍ مې جیب کې شرعي نو سوال نشي کولی نو کور جوړول د خټو کور کې اوسېږه خیمه کې اوسېږه د خانه بدوش ټول خیمو کې نیکیم خیمه کې او زویم خیمه کې دی او نسیم خیمه کې دی او که تاسو بلوچستان ته اوس هم لاړئ 80 لاک روپو موټر مارسیډیز ورته بار ولاړي او دی په خیمه کې شپې کوي. موږ ته خلک وایي ګرځي خلک تبلیغ والا هم ګرځي نور خلک غټې خیمې دي د خانانو د غریبانانو لږې وړې وي د چا د سرمنې وي لکه څوک د پلاستیک کېړی چې څوک د سرمنې نو صرف سرمنې خیمې دي او بار یې ټرکونه او کنټینر هم ولاړي او دی د خیمه کې شپه کوي چې څه موده خور نه ورکړي یا هوا ګرمي شي خیمه اوچته کې هلته یې اوسي هغه موټر کې ورپسې لاړ شي او بس خانه بدوش دا معنا چې کور یې په ترخ کې نیولي خانه بدوش یعنی کور یې ترخ کې نیولي ډاګې ماګې بس څه کېږي او څه دغه یې غوسوړي او دا میخونه وباسي هلته یې خښ کړي دونه خرچه پرې نه کېږي. ساده زندگی او پپای او 50 کاله واده به د چا کرې ترویانې به 2 ورځې مخکې راغلې همدغه ساګ به یې خوړه معمولي سوچه وړي به یې ورته په کلیکشن ته به یې واچو معمولي یا هګۍ به پکې واچوله نو نور دونه تکلفات و بناوټ نه و ډېر نو سادګي وه خلک ډېر خوشحاله وو ما اوس لږ پریشانۍ ډېرې دي دا فالج هم ځکه ډېر شو بناوټ تکلفات او دغه ډېر شو 50 کاله 50 کاله به دوبۍ کې مزدوري کې بیا به راشي او 5 محلې کور به جوړوي او چې کډه ورته وړي نو سټه یې ماتي به دومره بوډا شوي او د کاره وتي لاس پو طاقت یې ختمي ما دې دا مزدوري دا 50 کاله تا 2 کمرو دپاره وکړه بس ګزاره کوئ سودي قرضې ته مه خوشحالېږي. دا چا لیکلي یو ښځه راته میاشتې بچی ده او د هغې نه بس امید شو ښه
او د ګردې تکلیف دی نو که ماشوم د څلورو میاشتو یعنی 118 دن نه څلورو میاشتو نه کم 118 دن 110 دی او ډاکټرانو ورته دا بل ماشوم تباه کېږي او تم خرابېږي او لوی نقصان به یو هغې ورته د هلاکت یا یو اندام یې بلکل خرابېږي داسې پوزیشن کې وي نو هغې به مشوره به یې لرې کولی شي دا د څلورو میاشتو نه پس مخکې